حضرت آمینه چې کومه شپه راورسېده د بچي د پیدا کېدو، حضرت عبدالله ابن عباس یو روایت را نقل کوي چې په دې شپه باندې الله تعالی د اسمان دروازې ټولې خلاصې ساتلې وې، او په دې شپه باندې الله تعالی د جنتونو دروازې ټولې خلاصې پرېښوي. حضرت آمینه مبارکه وایي چې کله ما ته درد ذهن راولاړ سو، درد ذهن د بچي د پیدا کېدلو درد، نو زه په خپله کمره کې د یو وارخطایۍ په کیفیت کې په دې وخت کې داسې غټ درب وسلو، غږ وسلو لکه یو لوی دماکه چې اوس یو لوی خوفناک او هیبتناک غږ اوس. زما سره د هغې ډېره خوف را سره سو چې زما زړه بې ځایه سو، او د هغې څه وروسته یو داسې مخلوق ما ته یو پیاله شی په پیاله کې یو شیدې غوندې شربت راته پیش کړو چې هغه مخلوق ما په سترګو باندې نه لیدی. ما چې کله هغه شیدې وڅښلې د هغې څه وروسته زما د زړه ډېره برته ارام وسول. وایي ما چې کله اسمان ته وکتل، د اسمان پر مخ چې څومره پردې دي الله تعالی د پردې ټولې لرې کړي، ما ته د اسمان دروازې ټولې راښکاره سوې. د اسمان د دروازو څخه زما د کمرې در چته پورې، د کوټې در چته پورې یو لړۍ د انسانانو ده، په انساني شکل باندې یو څه مخلوقات دي چې هغه یې د زنځیر د کړیو په شکل چې د اسمانه څه ونیسي زما در کوټې پورې دا ټوله یو پر بل سربیره او د ټولو په لاسو کې سپینې کوزې ورسره دي چې هغه د سپینو زرو دي، او د دې په څنګ کې الله تعالی پردې او حجابات لرې کړل. ما یو ډله د مرغانو ولیدله چې د هغې مشوکې د زرغونو زمرودو، د هغې وزر د سرو یاقوتو ولو، هغې زما پر دې کور باندې داسې وزر راغوړولی دي. او د هغې څه وروسته ما 3 بیرغه ولیدل، یو بیرغ زما د کوره څخه پورته سو پر بیت الله ودرېدی، او دویم بیرغ مشرق ته ورسېدی، دریم بیرغ مغرب ته ورسېدی. حضرت آمینه دغه حالات هغې د دې شپې بیانوي چې دې شپه کې دا پیښ وسو. محدثینو د دې توجیه کړې ده چې دا حالات د څه شي ورته کوم چې غږ و درب دی واورېدی، دا الله تعالی د اسمان دروازې د ملایکو د راشوه کېدو دپاره خلاصې کړي. د هغې دروازو غږ سلو، د هغې درب سلو چې ټولې دروازې ملایکې مځکې ته راشوه کېږي، او کومه لړۍ چې د انسانانو را روانه ده د مځکې پورې، هغه لړۍ هغه ملایکې دي چې د هغې په لاس کې جنتي کوزې ورسره دي، د هغې د سلسبیل او د تسنیم چې دا د جنت چشمې دي، د هغې د اوبو ډکې دي چې پیغمبر علیه صلات وسلام ته راځي او په دې اوبو به پیغمبر علیه السلام ته غسل ورکوي. او چې کوم مرغان دي د هغې مشوکې د زمرودو دي، د هغې فر د یاقوتو دي، هغې هغه ملایکې دي چې الله تعالی د دې کور د حفاظت لپاره راستولي دي چې پر دې باندې د جناتو اثر رانسي، پر دې ځای د شیطانانو اثر رانسي، پر دې ځای د ساحرانو اثر رانسي، پر دې ځای د کاهنانو اثر رانسي. الله تعالی د دې د حفاظت لپاره. او چې کوم بیرغونه دي هغې د دې نبي یو دین دی چې د هغې ولاړېدل د دې کور څه اوس د هغې اول اعلان هغه پر بیت الله باندې اوس، ځکه اول بیرغ پر بیت الله ولګېدی، او د بیت الله څخه د هغې سرایت روان سو، د هغې اثرات د هغې تګ روان سو چې هغې شرق ته هم ورسېدی او غرب ته هم ورسېدی، او د شرق و در غربه پورې دا ټوله مځکه په دې دین باندې روښانه سوه. نو دا هغه حالات چې حضرت آمینه مبارکه وایي چې د پیغمبر علیه صلات وسلام د ولادت په حالت کې ما ولیدل، لکه څنګه چې هغې مبارکې په کوم حالت کې لیدلی دي د پیغمبر علیه صلات وسلام دین الله تعالی د هغې نورانیت په شکل پر دې ټولو مځکه باندې د شرق صدر غربه پورې سره خور کړي. د حضرت عثمان ابن ابي العاص مور هغه وایي زه په دې شپه باندې د دایي په شکل ورته ناست یم، چې کله د زنانې بچی پیدا کېږي نو یو څوک د دایي په شکل ورته ناست دي. هغه وایي چې کله زه په دې خونه کې ناست یم فما من شیء انظر الیه الا نور، چې کم طرف ته سترګې وغوړم نور نور دی، دا کوټه ټوله د نوره څخه ډکه. حالانکه پیغمبر علیه السلام چې په کومه کوټه کې د شپې پیدا کېږي په هغه شپه کې په هغه خونه کې دومره تیل نشته چې چراغ ورباندې بل سي. لیکن د عثمان ابن ابي العاص مور وایي چې هر طرف ته ګورم بس نور دی نور دی نور دی، او چې څومره نورانیت دی. وانی انظر الى النجوم، زما د سترګو کې ستوري راځي، تدنو علی، دا ستوري پر ما وار په وار رانږدې کېږي، وانه لیقعن علی بیتي، دا ستوري دا کوشش کوي چې پر دې کوټه باندې راغوټه سي رایلسي. علماو لیکلي دي چې هغه نور د څه دی؟
هغه نور د هغه ملایکو نو مخانو نور دی چې د پیغمبر د پیدایش په وخت کې دا کوټه ټوله د نوراني ملایکو ډکه او هغه ستوري څوک دي چې هغې پر دې کوټه باندې هغه آسماني ملایکې دي چې الله تعالی د دې کوټې د حفاظت لپاره ټاکلي دي هغې پر دې کوټه باندې طواف کوي راګرځي او د دې غریب دا کوشش دا خیال دی چې دا ستوري پر ما رایله کیږي. غالبا خصائص الکبرا کی یو روایت دی حضرت آمینه مبارکه په خپله وایي لما فصل مني چې کله دی زما د بدنه څه جلاس نه معه ضیاء و نور د ده سره الله تعالی یو رڼا او روشنایي پیدا کړه د پیغمبر علیه السلام سره او چې کله هغه رڼا او روشنایي ورسره پیدا سوله رأیت ما بین المشرق والمغرب د هغې په رڼا کې ما د شرق او د غرب مابین ټوله ولیدی ورأیت قصور شام و بصرا په هغه رڼا کې الله تعالی ما ته د شام او د بصرا قصور او بنګلې راښکاره کړي. علماو هغې کې لیکلي دي چې نور هغې الله تعالی قرآن کې وایي لقد جاءکم من الله کتاب و نور مبین ستاسو پر طرف باندې آسماني کتاب رالی او الله تعالی یو نور راواستوی چې هغه بعینه دغه دین دی چې د هغې په رڼا کې الله تعالی شرق او غرب په حضرت آمینه مبارکه باندې ولیدل چې د هغې په رڼا کې الله تعالی د شام او د بصرا قصور ټولو په دې باندې ولیدل چې د دې دین غلبه به پر دې قصورو باندې راځي په دې دین باندې به شرق منور کېږي په دې دین باندې به غرب منور کېږي غرب منور